الزهد فی الدنیا، په دنیا کې بے رغبتی. د مسلمان طریقه دا او شان دا دی که څوک په دنیا خوشحالیږي اذا فرحوا بالدنیا فافرح انت بالله، نو ته د الله سره په تعلق او په محبت باندې خوشحاله شي. دنیا به څه خوشحالي کې پاتې شوي چاته نه خوشحالي وبېسکي. او که خلک خپل وخت پاس کوي په دې باندې چې خپل خپلوان او ملګري ډېر دي، نو ته خپل وخت د الله سره تېروه. وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة. او که دا خلک رابطې جوړوي د باچایانو سره او د مالدارو خلکو سره او د غټو خلکو سره چې دنیا او عزت ورته میلاوي شي، فتعرف انت الى الله، نو ته رابطه د الله سره جوړه کړه. الله بیا د دوی د باچایانو هم باچا دی، او دوی چې کوم مالدارو سره رابطې جوړوي د دوی د مال هم د الله د خزانو نه دی، نو ته د خزانو د مالک سره رابطه جوړه کړه. الله به دې بیا بیزاره کړي د دې مخلوقاتو نه، او الله به دې بیزاره کړي د دې دنیا د دې باچایانو نه او ملکانانو نه او خانانو نه او پلاني نه او علاني نه، په شرط دی چې کله ستا رابطه د رب العالمین سره مضبوطه شي. ما عندکم ينفد وما عند الله باق. څه چې تاسو سره د ختمېدونکي دي، څه چې د الله سره د همیشه پاتې کېدونکي. نو ختمېدونکي شي باندې اعتماد کول دا د کم عقل انسان کار دی چې عقل یې کم شي او په خپله یې مني. دا ډېره د تعجب خبره ده چې موږ ټول دا منو چې دا څه چې دي دا ختمېدونکي دي، او څه چې د الله سره د همیشه پاتې کېدونکي دي. نو بیا ولې هغه پاتې کېدونکي د پرېښودې او په ختمېدونکي پسې منډې وایي. نو زهد فی الدنیا، پلاني زهد کو په دنیا کې. علما وی ترک حلالها مخافة حسابه وترک حرامها مخافة عقابه. د دنیا حلال پرېښوده د حساب کتاب د یېرې د لاسه، او د دنیا حرام پرېښوده د عذاب د یېرې د لاسه. دې ته زهد وی. زهد دې ته نه چې حرام پرېښوده، صرف حرام خو به پرېږدې او پرېږدې چې ته مسلمان یې. خو زهد دې ته وی چې هغه شی پرېښوده چې تا له په آخرت کې فایده نه درکوي، اگر که دا حلالي اگر که مباحي، خو ته یې پرېږدي د دې د لاسه چې په آخرت کې تا له فایده نه درکوي. هسې سوچ وکړې دا به څومره اوچت انسانان دي. موږ هغه شی نشو پرېښودی چې په آخرت کې موږ له نقصان راکوي، نو هغه شی به څنګه پرېږدو چې هغه حلال دی او مباح دی، خو صرف دومره چې په آخرت کې فایده نه راکوي. لکه اوس یو ګناه کول دا خو په تا باندې واجب دی پرېښوده، ځکه چې په آخرت کې د دې د لاسه عذاب میلاوي. نو بیا دغه څومره اوچت انسان دی چې حرام خو یې پرېښودي، خو حلال کوم چې د ضرورت نه بره دي هغه هم پرېښودي دې د لاسه چې په آخرت کې ما له فایده نه راکوي، بله ده چې الله سبحانه وتعالی به راسره حساب کتاب کوي. نو ځکه علما یو تعریف د زهد کوي، وی ترکو ما لا ينفع فی الآخره. آخرت کې یو شی فایده نه ورکوي د دې پرېښوده. بعض علما وی الزهد فی الدنیا، وی په دنیا کې زهد مطلب دی ارمانونه لنډ لنډ کول، اوږده امیدونه نه ساتل، دې ته زهد وی. او بعض علما تعریف کوي وی عدم الفرح باقبال الدنیا وعدم الحزن على ادبارها. که دنیا د مخه کې نو خوشحالیږه پې ما، او که دنیا د شا کې نو خفه کېږه ما. ډېر ښکلی صفت دی او ډېر ښکلی تعریف دی د زهد. دنیا د مخه کې مه خوشحالیږه پې، دا هم د الله امتحان دی. او دنیا د شا کې مه خفه کېږه په دې باندې، په دنیا پسې به څه خفګان کې. نو دنیا کې بې رغبتي دا د مسلمان صفت دی. دنیا باندې دوکه کېده دا کم عقل انسان چې په دنیا باندې دوکه شي. دا خبر ما تاسو مخکې هم کړې ده چې دنیا په لاس کې ساته او زړه ته یې مه راوله، ځکه کله چې دنیا زړه ته راوسي به خرابېږي. نو په لاس کې ساتل ضرورت دی، خو د لاس نه چې زړه ته راشي نو بیا د دې وته ګران دي.
او دغه شان دا خبره چې کشتۍ په اوبو روانې نو بچي او چې اوبه کشتۍ ته ننوځي نو بیا کشتۍ هم ډوبېږي. دنیا دومره کول څومره چې د څه ضرورت دی او که د حد نه پکې زیات ورننوتې او اوږده اوږده امیدونه او سوچونه دې شروع کړو بیا د اوبه دې کشتۍ ته دننه ننوځي د هر څه به درته تباه او برباد کړي. زهد په باره کې د سلفو د دین مشران چې کوم دي که تاسو د هغوی نصیحتونه واورئ او تاسو د هغوی واقعات واورئ تاسو به حیران شئ. په سلفو کې د یو نه دا قول نقل دی وی یو سړی دی د جنت په باره کې واوري او یو سړی دی د جهنم په باره کې واوري او په ده باندې د بیا لا داسې وخت هم تېرېږي چې دی پکې الله نه یادوي لمونځ نه کوي قرآن نه وایي دې سړي ته زه حیران یم بیا نه وجدا نه منله هغه نه منله الله د هغوی باندې رحم وکړي اوس ویل نه دي ښه به یې لیدلی هغه وایي زه دا منم نه چې یو سړی دې د جنت په باره کې واوري د جهنم په باره کې دې واوري بیا دې هم دی په ده داسې وخت راځي چې دی پکې نه الله یادوي نه پکې لمونځ کوي نه پکې قرآن وایي نه پکې الله بندګي کوي. نو یو کس ورته دا وایي زه جاړم ډېر هغه ورته وایي که ته خاندې او د خپلې ګناه اقرار کوې او په دې خپله ګناه باندې پښیمانې د هغه جړا نه غوره ده چې جړاګانې کوې او ګناهونه دې زیاتېږي. نو بیا ورته دغه کس ویي اوصني ما ته نصیحت وکړه او دې لپاره مې دا قول نقل کو ورته یې وي ناشنا نصیحت ورته وکړو د غوږ کېدی وی دع الدنیا لأهلها کما ترکو هم الآخرة لأهلها دنیا پرېږده دنیا پرستو ته لکه څنګه چې هغوی آخرت پرېښودی د آخرت والو ته ته دنیا پرېږده لکه تاسو ورته دنیا پرست خلک کښېنئ آخرت یې پرېښودی آخرت یې پرېښودی دی او دنیا یې خپله کړې ده نو دغه شان ته آخرت والا دنیا پرېږده دنیا پرستو ته ځکه به هغوی دا خبره کوله وایي که څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي د دنیا رواله غوزار کوه ته چې ستا شو زه په دنیا باندې څه کوم بیا یې ورته ویل کن فی الدنیا کالنحله او په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه مچۍ چې مچۍ لکه بینده مچۍ نه ان اکلت اکلت طیبه وان اطعمت اطعمت طیبه که په خپله څه خوري نو پاک خوري که چا له ورکوي پاک ورکوي او که په څه شي باندې راولېږي نو هغه شي ته نقصان نه رسوي داسې ژوند به تېروي. ابو سلیمان الداراني رحمه الله دغه نه چا تپوس وکړو وایي زهد څه ته وایي وایي لنډ جواب یې دا دی هر هغه شی پرېښودی چې د الله نه دې مصروفه کوي یو شی ته د الله نه اړوي بس پرېږده یو سړی ته یو شی ته د دین نه اړوي د الله د دین نه دې اړوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اړوي بس پرېږدي د زهد وایي. دا خبر هم د سلفو نه نقل ده چې د چا د دنیا سره زړه ولګېدو او په زړه کې د دنیا محبت پیدا شو آخرت محبت به د ده د زړه نه وځي دا لازم خبره ده او دواړه یو ځای کېدی نه شي ځکه بعض علما دې مثال ورکوي لکه بنې چې په یو کور کې اوسېږي نو دوی یو ځای کېده ګران دي نه خلک بیا وایي غوره طریقه دا چې لرې ساته دغه شان دنیا او آخرت دوی مثال د بن دی د بنو دی دا یو ځای نه جمع کېږي چېرته یو سړی زه دنیا هم په زړه کې ساتم او آخرت هم په زړه کې ساتم ورته ته دروغجن یې دا کېدی نه شي یا به ځان د آخرت په بچو کې ګرځې یا به ځان د دنیا په بچو کې ګرځې یو کې به یې دنیا چا پوره کړې نه هغه دنیا پرست هم پوره کړې نه که هغوی پوره کړی وي موږ به وایو چې راشه موږ به کوم ځای کړي یو او دا د سوچ او د حکمت خبره د یاد ساتئ کله چې دا ماشوم پیدا شي د مور د خېټې نه راوځي نو د لاس یې موټی کړی وی دې کې اشاره ده دې ته چې دی هیرسناک دی دا دنیا به ګټي او راغلی دی دنیا ته دی او چې کله انسان مړ شي او که تاسو ته مړی لمبولی او لیدلی وي نو د هغه د لاس بلکل کولاو پراته وي که ته یو ځل رابندی هم خو بیا کولاوي نو دې کې اشاره ده دې ته وایي هېڅ مې تم وینه وړو دا خالي لاس کې روان یم چې دنیا ته راتو دا یې رسو چې لاس یې موټی کړی او دنیا نه چې ټول لاسونه یې کولاو پراته وي هېڅ پکې هم نشتي موږ پکې دومره وخت تېر کړو خالي لاس کې لاړو او بیا دې ته وګوره چې
څنګه چې د مور د خېټې نه راوځي او د دنیا ته راشي هماغه شان د دې دنیا نه ځي. د اوسه پورې ما ته داسې مالداره کس وښایې او داسې جیداد والا وښایې او داسې باچایي والا وښایې چې هغه ځان سره خپله باچایي دې قبر ته وړي او هغه ځان سره خپل مال دې قبر ته وړی او خپل جیداد دې قبر ته وړی. هېڅوک داسې نشته. دنیا کې به سختې تېری، آخرت به درته میلاویږي. دنیا او آخرت که ته وایې چې د دنیا سره محبت کوم زړه مې لګولی، د آخرت سره محبت کوم زړه مې لګولی، بېکار نه چلېږي. دنیا کوه، دنیا ته نه منع کوه، زړه ورسره مه لګوه. دنیا کول د ضرورت مطابق او دنیا سره زړه لګول په دواړو کې ځمکه او اسمان فرق دی. د جنید رحمه الله مبارک دا راځي ناشنا خبره کړې ده، وان الله عز وجل سلب الدنيا عن اولیائه. الله د دنیا د خپلو ملګرو نه اخیستې ده، وحماها عن اصفیائه واخرجها من قلوبهم. الله د خپلو ملګرو د زړونو نه د دنیا سره محبت دا ویستی. او چاته یو ورځ تپوس کوي زهد څه ته وایي، ډېر ناشنا جواب یې ورکوي. په قرآن کې شته که نه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. مخه پکېږي په هغه څه پسې چې څه درنه پاتې شوي دي الله نه یې درکړي، او خوشحالېږي په هغه څه چې کوم الله درکړي. یعنې خوشحالي د تکبر او د فخره دا خوشحالي مه کوئ، دې ته وایي زهد. نو زاهد انسان لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. کوم دنیا چې ورسره ده په دې نه خوشحالي د آخرت په کار دی، او کوم دنیا چې ورته نه ده میلاو شي په هغې نه خفه کېږي.